بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. په هغه وخت کې به هغو ته د هغو د عملونو بدۍ څرګندې شي او هغوی به په همغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې مسخرې کولې. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او هغو ته به وویل شي چې نن موږ هم تاسې په همغه شان هیرو لکه چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړی. ستاسې هستوګنځی اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسې مرستندوی نشته. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تاسې له دې عاقبت سره ځکه مخامخ شوي چې تاسې د الله په آیاتونو پورې ملنډې وهلې او د دنیا ژوندانه تاسې غولولي وي. په دې اساس نن به نه دغه خلک له دوزخ نه راویستل شي او نه به ورته وویل شي چې د بخښنې په غوښتلو سره خپل پروردګار راضي کړئ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نو سنا ستاینه د همغه الله لپاره ده چې د ځمکې او اسمانونو مالک او د ټولو مخلوقاتو روزونکی پالونکی دی. په اسمانونو او ځمکه کې لویي د همغه لپاره ده او هغه برلاسه او د حکمت خاوند دی. د احقاف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږ څلوېښتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حامیم د دغه کتاب نازلیدل د برلاسی او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مونږ ځمکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او د یوې خاصې مودې له ټاکلو سره پیدا کړي دي. خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخ اړوونکي دي چې دوی ته د هغه اخطار ورکړل شوی دی. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله په غړېدلو سترګو لیدلي دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسې له خدایه پرته هغه بولئ؟ لکشان ما ته راوښیي چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړي دي
یا د آسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده؟ له دې قرآن نه مخکې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نښانه که د دغو عقیدو په اثبات کې له تاسې سره وینو همغه راوړئ که تاسې رښتوني یئ. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. خنو له هغه چانه به زیات گمراه شوی انسان بل څوک وي چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلي چې تر قیامته پورې د هغه د دعاګانو ځواب نشي ورکولی بلکې د خپلو پیروانو له عبادت څخه بېخبره دي. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. او کله چې ټول انسانان را غونډ کړای شي په هغه وخت کې به هغوی یعنې باطل معبودان د خپلو بلونکو دښمنان او د هغو له عبادت نه به منکران وي. دوی ته چې کله زموږ روښانه څرګند آیتونه اورول کیږي او حق یې مخې ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډې دي. ام یقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. دوی دا وایي چې پیغمبر دا له خپله ځانه جوړ کړی دی. دوی ته وایي که ما دا قرآن له ځانه جوړ کړی وي نو تاسې به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ ونه شئ ژغورلی. کومې خبرې چې تاسې جوړوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. زما او ستاسې په منځ کې همغه د شاهدۍ ویلو بیخي کافي دی او هغه ډېر بخښونکی او خورا مهربان دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. دوی ته ووایه زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم. زه نه پوهیږم چې سبا له تاسو سره څه کیدونکي دي او له ما سره څه کیدونکي دي. زه خو صرف د هغې واهیې پیروي کوم چې ما ته رالیږله کیږي او زه له یو څرګند ښکاره متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې که دغه کلام د الله له خوا وي او تاسې ترېنه انکار وکړ نو ستاسې عاقبت به څه وي؟ او د همدې په څېر یو کلام باندې خو د بني اسرائیلو یو شاهد شاهدي هم ویلې ده. هغه ایمان راوړ او تاسې په خپل غرور کې وغورځېدلی. بېشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
کوم خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی د مؤمنانو په باب وایي چې که د دغه کتاب منل کوم ښه کار وای نو دغه خلک په دې معامله کې له موږ نه نشول مخکې کېدی څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه موند له دې کبله اوس به دوی ارومرو ووایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دي ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين په داسې حال کې چې له دې قرآن نه مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون په باوري ډول کوم کسانو چې وویل یوازې الله زموږ پروردګار دی بیا ورباندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي ټول دغسې خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د خپلو هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي د هغه مور کړاو وګاله هغه په ګیډه کې وساته او د کړاو په ګاللو سره هغه وزیږاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې 10 میاشتې ولګېدې تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سن ته ورسېد او د 40 کلونو شونو هغه وویل ای زما ربه ما ته توفیق راکړه چې زه ستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي دي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کېږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بېغمه کړه زه ستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنې مسلمانانو بندګانو څخه یم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون له دغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریو دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیانۍ وعدې سره سم چې له هغو سره کیږي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي
أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه څوک چې مور او پلار ته وویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی وي پر تاسې تاسې ما له دې نه ډاروئ چې زه به له مرګه وروسته بیا له قبر څخه راویستل شم په داسې حال کې چې له ما نه مخکې ډېر نسلونه تیر شوي دي له هغو نه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي ای کمبخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه وایي دا ټولې د تیرو وختونو زړې افسانې دي. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلق دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوې ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په همغوی کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کیدونکي خلق دي. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. د دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د کړو وړو په لحاظ سره دي تر څو چې الله د هغو د کړو پوره بشپړه بدله هغو ته ورکړي پر هغو به هیڅکله ظلم ونه کړای شي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیا کله چې دغه کافران د دوزخ اور ته وړاندې کړای شي نو دوی ته به وویل شي تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسې د هغو خوند واخیست نو کوم تکبر چې تاسې په ځمکه کې په ناحقه وکړ او کومې نافرمانۍ چې تاسې وکړې د هغو په مجازات کې به نن تاسې ته د ذلت عذاب درکړی شي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دوی ته لږ شان د عادیانو د ورور هود قصه واوروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداری ورکړی او دغسې خبرداری ورکوونکي له هغه نه مخکې هم تیر شوي وو له هغه نه وروسته هم راغلل چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي مه کوئ زه ستاسې په حق کې د یوې لویې هولناکې ورځې له عذاب نه ویره لرم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ تیر باسې له خپلو معبودانو څخه مو واړوي ښه نو راوله خپل هغه عذاب دی چې ته له هغه څخه موږ ویروې که واقعا ته رښتونه یې.
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. غویل چې د دې علم خو له الله سره ده، زه صرف هغه پیغام تاسې ته رسوم چې زه له هغه سره لیږل شوی، خو زه تاسې یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوره کوي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. بیا کله چې هغوی د خپلو ناوونو خواته هغه عذاب راتلونکی ولید نو ویې ویل دا وریځه ده چې موږ ته به باران راوړي. نه، بلکې دا همغه شی دی چې د هغه لپاره تاسې بیړه کوله. دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی. د خپل پروردګار په حکم سره به هر شی تباه کړي. په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیو نه پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل. په دې ډول د مجرمانو قوم ته مونږ مجازات ورکو. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بشکه هغوی ته موږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی وو چې تاسو ته مو نه دی درکړی. هغو ته موږ غوږونه یعنې اورېدنه، سترګې یعنې لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړي وو، خو نه غوږونه د هغو په کار راغلل، نه سترګې، نه زړونه، ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاوه او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډې وهلې. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ستاسې په شاوخوا سیمو کې مونږ ډېر کلي هلاک کړي دي. مونږ د خپلو آیاتونو په لیږلو سره بیا په بېلابېلو ډولونو سره هغوی وپوهول، ښایي چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نو ولی هغو موجوداتو له هغو سره مرسته ونه کړه چې هغوی له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل، په خدایي سره یې نیولي وو، بلکې هغه خو له دوی نه ورک شول او دا و د هغو د دروغو او د هغو ساختګي عقیدو پای چې هغوی له ځانه جوړې کړې وې. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
او هغه پیښه هم د یادونې وړ ده کله چې موږ د پیریانو یوه ډله ستا خواته راوستې وه تر څو چې قرآن واوري. کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوسته نو هغوی په خپلو منځو کې سره وویل چوپ شئ. بیا کله چې هغه ولوستل شو نو دوی خبردارونکي د خپل قوم لوري ته ستانه شول. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. غوی خپل قوم ته په ورتلو سره وویل ای زمون قومه مونږ یو کتاب اورېدلی دی چې له موسی نه وروسته نازل کړی شوی دی. تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له ده نه مخکې راغلي دي. لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ای زمون قومه د الله خواته د بلونکي بلنه قبوله کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ. الله به ستاسې له ګناهونو څخه در تیر شي او تاسې به له دردناک عذاب نه وژغوري. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني هغه نه په خپله په ځمکه کې څه قوت لري چې الله بې وسی کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري. دغسې خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نه شو هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړي را ژوندي کړي؟ ولې نه؟ بېشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. په کومه ورځ چې دغه کافرانو اور ته وړاندې کړی شي په هغه وخت کې به له هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه؟ زموږ په پروردګار قسم دی دا په رښتیا سره حق دی. الله به ووایي ښه نو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسې کاوه د عذاب خوند وڅکئ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
نو ای پیغمبره هسې صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنې د ټینګې ارادې خاوندو پیغمبرانو صبر کړی دی او د دوی په باب بیړه مه کوه په کومه ورځ چې دوی هغه څه وویني چې دوی ترېنه ویرول کیږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې له 1 ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې دا قرآن پند رسونه ده نو آیا له نافرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي د محمد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مدینه منورې کې رانازله شوې ده 38 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم کوم کسان چې کافر شول او د الله له لارې نه یې منع وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال یې ترسره کړل او هغه څه یعنې قرآن یې ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سر تر پایه حق دی الله د هغو بدۍ له هغو نه ایسته کړې او د هغو حالت یې سم کړ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښیي یعنی د هغو د امثالو حال بیانوي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسې مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اورمیږونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسې هغوی ښه وټکوئ هله نو بندیان کلک وتړئ له هغه وروسته ستاسې خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ دوی وړیا خوشي کوئ او که د دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي دغه دی ستاسې د کولو کار که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسې یو د بل په وسیله وازمایي او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم هغه به هغو ته لارښوونه وکړي د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته یې د هغه ښه والی ورپېژندلی دی يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اے مؤمنانو که تاسې له الله سره مرسته وکړي نو هغه به له تاسې سره مرسته وکړي او ستاسې قدمونه به کلک کړي. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت دی او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی. له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. آیا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي. دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستندوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستندوی نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړي دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي. د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ای پیغمبره څومره کلیو خلک داسې تیر شوي دي چې ستا د کلي له خلکو نه زیات زورورو چې تیو ایستلی مونږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې ژغورونکي نه وو. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. خانو آیا داسې کېدای شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغو خلکو په څیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل ښایسته کړی شوی دی او هغوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان خود دا دی چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صاف رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکې وي د داسې شیدو چې په خوند کې به هیڅ توپیر نه وي راغلی.
ویالې به بهیدونکي وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخښونکي وي. ویالې به بهیدونکي وي د صافو رڼو شاتو. په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی د هغو خلکو په څیر کیدای شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې ایښېدلې اوبه وڅښل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لو دوی نه ځینې خلک داسې دي چې غوږ نیسي ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه وځي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخښل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنې پیغمبر څه وویل؟ دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولی دی او دوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلی دی الله هغو ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ورباندې راشي؟ د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي کله چې هغه په خپله راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقي پاتې شي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو ای پیغمبره ښه وپوهیږه چې له الله نه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته او بخښنه وغواړه د خپلې ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینهو او ښځو د ګناه لپاره هم. الله ستاسې په هلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسې له استوګنځي نه هم خبر دی. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی هغوی وویل چې کوم صورت ولې نه نازلیږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جنګ یادونه وه نو تا ولیدل چې د کومو کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خورې شوي وي خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي. خو کله چې غوڅو حکم ورکړی شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپله وعده کې ریښتینولي ثابته شوې وای نو د همغو لپاره ښه وه.
اوس آیا له تاسې نه له دې نه پرته نوره څه هیله کیدای شي چې که په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ او په خپلو منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړئ او د خپلې خپلوۍ اړیکې به وشلوئ. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دوی همغه خلق دي چې الله ورباندې لعنت وکړ او هغوی ړانده کاڼه کړل. دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د هغو قلفونه وهل شوي دي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت دا دی کوم کسان چې د هدایت له روښانه کېدونه وروسته له هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلاره اسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ د هغو لپاره اوږده کړې ده. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. له همدې امله دوی د الله د نازل کړي دین بدګڼونکو ته وویل چې په ځینو چارو کې به موږ ستاسې منو. الله د دوی په دغو پټو خبرو ښه پوهیږي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرښتې د دوی ساګانې واخلي په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وهي. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. په همدې اساس یې د هغو ټولو عملونه به بېځایه یعنې ضایع کړل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ایا هغو کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده دا انګېرلې ده چې الله به د هغو د زړونو پټې کینې ښکاره نه کړي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. که موږ وغواړو نو موږ به هغوی تا ته په سترګو دروښیو او د هغو له څېرونو به ته هغوی وپېژنې مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپېژنې. الله ستاسې ټولو په عملونو ډېر ښه خبر دی. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. موږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچو تر څو چې ستاسې حالاتو څېړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه یې منع وکړه او له پیغمبر سره یې شخړه وکړه وروسته له هغې چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مه باطلوئ. بېشکه هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلک منع کړل بیا دوی مړه شول په داسې حال کې چې دوی کافر وو هغوی خو به هېڅکله الله نه بخي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نو تاسې بې زړه کېږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ، همدا اوس برلاسي کېدونکي یې. الله ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه هېڅکله ضایع نه کړي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده. که تاسې ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ نو الله به تاسې ته ستاسې اجر درکړي او هغه به ستاسې نه ستاسې شتمني ونه غواړي. که چیرته هغه له تاسې نه ستاسې مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي نو تاسې به بخیلي وکړي او هغه به ستاسې د زړونو کینې رابرسیره کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وګورئ تاسې ته بلنه درکول کیږي چې د الله په لاره کې مال ولګوئ. نو له تاسې نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي او که څوک بخیلي وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلي کوي. الله خو بې نیازه دی او تاسې هغه ته اړ یې. که تاسې مخ واړوئ نو الله به ستاسې په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسې په څیر نه وي. د الفاتح مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 43مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 29 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ای پیغمبره مونږ تا ته ښکاره فتحه درکړه تر څو چې الله ستا له مخکنۍ وروستنۍ هرې ګناه نه در تیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تا ته سمه لاره در وښیي او له تا سره قوي مرسته وکړي. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض
وكان الله عليما حكيما. همغه ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه واچوله تر څو چې د خپل ایمان ترڅنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي. د ځمکې او اسمانونو ټولې لښکرې د الله د قدرت په اختیار کې دي. الله ښه پوه او ښه د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هغه دا کار د دې لپاره کړی دی تر څو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي. د الله په نزد دا ستر بریالیتوب دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او هغو منافقانو نارینه او ښځو ته او مشرکو نارینه او ښځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري، د بدۍ په ګرځونې کې په خپله راګیر شول، د الله غضب ورباندې وشو او هغو ورباندې لعنت وکړ او د هغو لپاره یې دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګنځی دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. د ځمکې او اسمانونو لښکرې د الله د قدرت په اختیار کې دي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. ای پیغمبره، موږ ته شاهدي ورکوونکی، زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی تر څو چې ای خلکو تاسې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ او د هغه ملګري شئ او د هغه تعظیم او درناوی وکړئ او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ بیانونکي اوسئ. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ای پیغمبره، کوم کسانو چې له تا سره بیعت کوو هغوی په اصل کې له الله سره بیعت کوو. د هغو د لاسونو د پاسه د الله لاسو. اوس چې څوک دغه وعده ماته کړي د هغه د تعهد ماتولو وبال به پخپله پر همغه باندې وي او څوک چې پر هغې وعدې باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړې ده الله به ډېر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ای پیغمبره، له اطرافي کلیوالو عربو نه چې کوم خلک شاته پرېښودل شوي وو اوس به هغوی راشي ارومرو به درته ووایي چې موږ د خپلو شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړي وو، ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه.
دوی په خپلو ژبو سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي. دوی ته ووایه ښه همدا خبره ده، نو څوک دي چې ستاسې په باب د الله د فیصلې په بندولو څه وس واک لري که هغه تاسې ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه در بخل؟ ستاسې له عملونو څخه خو یوازې الله خبر دی، خو اصلي خبره دا نه ده چې تاسې یې کوئ. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بلکې تاسې داسې وګڼله چې پیغمبر او مؤمنان به خپلو کورنیو ته بیرته راونشي ګرځېدلی، او دغه ګمان ستاسې په زړونو کې ډېر ښه ولګېد او تاسې ډېر بد ګمان وکړ او تاسې تباه کېدونکي خلک یې. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري د دغسې کافرانو لپاره مونږ بل شوی اور تیار کړی دی. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. د آسمانونو او ځمکې د پادشاهۍ مالک الله دی، چاته چې خوښه شي بخښنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي. الله بخښونکی او مهربان دی. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. کله چې تاسې د ولجې ترلاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بیرته پاتې کیدونکي خلک به تاسې ته ارومرو وایي چې مونږ هم له ځانه سره تلو ته پرېږدئ. دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي. دوی ته په ډاګه ووایه چې تاسې هیڅکله له مونږ سره نه شئ تللی، الله لا دمخه دا فرمایلی دي. دوی به ووایي چې نه بلکې تاسې پر مونږ حسد کوئ، په داسې حال کې چې خبره د حسد نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. دغو بیرته پاتې کیدونکو اطرافي عربو ته ووایه چې ډېر ژر به تاسې له داسې خلکو سره د جنګېدو لپاره وبلل شئ چې ډېر قوي دي، یا به تاسې له هغو سره جګړې ته دوام ورکوئ یا به هغوی غاړه ږدي. په هغه وخت کې که تاسې د جهاد د حکم اطاعت وکړ نو الله به تاسې ته غوره اجر درکړي، او که تاسې په همغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخکې اړولی دی نو الله به تاسې ته دردناکه سزا درکړي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. کوړوند ګوډ او ناروغ جهات لاړ نشي نو څه باک نشته،
څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغو جنتونو کې ننباسي چې تر هغې لاندې به ویالې بهیږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله لمؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تا سره بیعت کو. د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم له دې امله یې پر هغو ډاډیانه نازله کړه. هغو ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه یې ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي. الله برلاسه او د حکمت خاوند دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله له تاسې سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسې به هغه ترلاسه کړئ. په سمدستي ډول خو دغه فتح هغه تاسې ته درکړه او ستاسې پر خلاف د خلکو لاسونه له راپورته کېدلو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یوه نښانه شي او الله تاسې ته د سمې لارې هدایت درکړی. په دې سربیره هغه له تاسې سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسې نه یې قادر شوي او الله هغه ایثار کړي دي. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دغه کافران که په دې وخت کې له تا سره جنګېدلي وای نو ارومرو به یې شاړولې وه او هیڅ ملاتړ او مرستندوی به یې نه و موندلی. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لاره ده چې له پخوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لاره کې هیڅ بدلون نه مومې. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ما غزات دی چې د مکې په دننه کې د هغو لاسونه له تاسې نه او ستاسې لاسونه یې له هغو نه منع کړل په داسې حال کې چې پر هغو یې تاسې ته برای درکړی و او تاسې چې څه کول الله هغه لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. همغه کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسې له مسجد الحرام نه منع کړئ او د قربانۍ اوښان یې حبس کړل دي چې د قربانۍ ځایو ته ورسیږي.
که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجودې نه وای چې تاسې نه پیژنئ او که دا خبره نه وای چې په ناآګاهانه ډول به تاسې هغوی پامال کړئ او په دې سره به پر تاسې پړه راشي نو الله به تاسې ته اجازه درکړې وای چې د زور له لارې تاسې مکې ته ننوتلي وای. مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي. هغه مؤمنان که بیل شوي وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغو ته به مونږ ارومرو سخته سزا ورکړې وه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. همدا دلیل دی چې کله چې دغو کافرانو په خپلو زړونو کې جاهلانه دریځ ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهلو. الله د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. په واقع کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې که الله وغواړي تاسې به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ. خپل سرونه به وخورئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسې به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېده چې تاسې ورباندې نه پوهېدلی. له دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسې ته دغه نږدې فتحه در په برخه کړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما غد الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدي کافي ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګري دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپلو منځو کې خواخوږي دي. ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي. د سجدو نښې نښانې د هغو پر مخونو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پیژندل کیږي. دا دی د هغو صفت په تورات کې
او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه خپلې څانګې راباسي، بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه، بیا هغه مخ په پخېدو شو، بیا هغه پر خپلې تنې باندې ودرېد. هغه کروندګر خوشحالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې له غوسې وسوځي. د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړې ده. د الحجرات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 49مه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 18 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ای مؤمنانو، د الله او د هغه د پیغمبر په مخ کې مه وړاندې کیږئ او له الله نه وویریږئ. الله د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ای مؤمنانو، خپل آواز د پیغمبر له آواز نه مه پورته کوئ او مو له پیغمبر سره په لوړه غږ خبرې کوئ لکه چې په خپلو منځو کې یو له بله سره کوئ. هسې نه چې ستاسې ټول کړه وړه ضایع شي او تاسې خبره هم ونه اوسئ. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. کوم کسان چې د خدای د پیغمبر په وړاندې د غږېدلو په وخت کې خپل غږونه ټیټوي، هغوی په حقیقت کې همغه کسان دي چې الله د هغوی زړونه د تقوا لپاره ازمویلي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او لوی اجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ای پیغمبره، کوم کسان چې تا ته له حجرونو د باندې نارې وهي، له هغو نه زیاتره ناپوهان دي. که هغوی ستا تر وتلو پورې صبر کړی وای نو د همغو لپاره بهتره وه. الله بخونکی او نهایت رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای مؤمنانو، که کوم فاسق تاسې ته له کوم خبر سره راشي نو تاسې تحقیق وکړئ، هسې نه چې تاسې کومې ډلې ته په ناپوهۍ سره ضرر ورسوئ او بیا په خپلو کړو پښیمانه شئ. واعلموا أن فيكم رسول الله
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. خو په هیږي چې ستاسو په منځ کې د الله پیغمبر موجود دی. که هغه په زیاترو چارو کې ستاسو خبره ومني نو تاسو به په خپل پستونځو کې اخته شي. خو الله تاسو ته د ایمان مینه درکړه او هغه ستاسو لپاره په زړه پورې وګرځاو او له کفر فسق او نافرمانی څخه یې تاسې کرکجن کړئ. همدغسې خلک د الله په فضل احسان سره پر سمه لاره دي او الله د علم او حکمت خاوند دی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقسطين. او کله مؤمنانو څخه دوه ډلې په خپلو منځو کې په جنګ شي نو د هغو په منځ کې صلح وکړئ. بیا کله هغو نه یوه ډله پر بلې تیری وکړي نو له تیري کوونکي ډلې سره وجنګېږئ تر دې پورې چې هغوی د الله د حکم خواته راوګرځي. بیا کله چې هغوی راوګرځي نو د هغوی په منځ کې په عدل سره سوله وکړئ او انصاف وکړئ چې الله انصاف کوونکي خوښوي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان خو یو د بل سره ورونه دي نو د خپلو ورونو په منځ کې مناسبات سم کړئ او له الله نه وویریږئ. هیله ده چې پر تاسې رحم وکړای شي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنانو نه د نارینه په نورو نارینهو ملنډې وهي کیدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي او نه د ښځې په نورو ښځو ملنډې وهي کیدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي. په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ او مو یو بل په بدو نومونو سره یادوئ. له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده. کوم کسان چې له دغه چارچلن څخه راوان نه وړي همغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ای مؤمنانو له ډیرو ګمانونو کولو نه ډډ وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. تجسس مه کوئ او له تاسې نه دې څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ. له الله نه وویریږئ. الله ډېر ښه توبه قبلونکی او خورا مهربان دی. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای خلکو مونږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې نه پیدا کړئ او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولئ تر څو چې تاسې یو تر بله سره وپېژنئ. په حقیقت کې د الله په نزد له تاسې نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهېدونکی او باخبره دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دغه صحرایان وایي چې مونږ ایمان راوړ. دوی ته ووایه تاسې ایمان نه دی راوړی بلکې داسې ووایي چې مونږ اطاعت کوونکي شو. ایمان لا تر اوسه ستاسې په زړونو کې داخل شوی نه دی. که تاسې د الله او د هغه د پیغمبر فرمانبرداري غوره کړئ نو هغه به ستاسې د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه ولي. په باوري ډول الله بخونکی او مهربان دی. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ بیا هغوی څه شک نه کړ او په خپلو مالونو او سرونو سره د الله په لاره کې جهاد وکړ. هغوی ریښتوني خلک دي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ای پیغمبره د ایمان دغه مدعیانو ته ووایه آیا تاسې الله ته د خپل دین خبر ورکوئ په داسې حال کې چې الله د ځمکې او آسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ. دوی ته ووایه د خپل اسلام احسان پر ما اچوئ بلکې الله پر تاسې احسان باروي چې هغه تاسې ته د ایمان لارښوونه وکړه که تاسې په رښتیا سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتوني یې. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله د ځمکې او آسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسې کوئ هغه د هغو ټولو لیدونکی دی. د قاف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 50مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده.
45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ده پر لوی شان لرون که قرآن باندې چې ته پیغمبري. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بلکې د دغو خلکو تعجب په دې خبر راغی چې یو خبر ورکوونکی په خپله له همدوی نه دوی ته راغی. بیا منکرانو وویل دا عجیبه خبره ده. آیا کله چې موږ مړه شو او خاورې شو نو دوهم ځل به بیا را ژوندي کړی شو؟ دا بیرته راګرځېدل خو له پوهې لرې دي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بېشکه په داسې حال کې چې ځمکه د دوی د وجود نه کموي هغه ټول زموږ په علم کې دي او له موږ سره یو کتاب دی چې هر څه پکې محفوظ دي. بلکې دوی ته خو چې کله حق راغی په همغه وخت کې هغه په ښکاره دروغ وګاڼه. له همدې امله دوی اوس په کړکېچ کې نښتي دي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. خانو دوی هیڅکله د ځان له پاسه اسمان ته نه دي کتلي. په څه ډول موږ هغه جوړ او سینګار کړ او په هغه کې هیڅ درز نشته او موږ ځمکه وغوړوله او په هغې کې مو غرونه ښخ کړل او په هغې کې مو هر راز ښېرازه ښایسته نباتات زرغونه کړل. دغه ټول شیان سترګې غړوونکي او درس ورکوونکي دي د هر هغه بنده لپاره چې د حق خواته رجوع کوونکی وي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. او موږ له اسمانه برکتناکې اوبه نازلې کړې بیا مو په هغو سره باغونه او د کښتونو غلې او د هسکو دنګو خرما ونې پیدا کړې چې د هغو له میوو نه ډک وږي یو د بل د پاسه پراته وي. دا د بندگانو د روزي ورکولو انتظام دی. په دغه اوبو سره موږ یوه مړه ځمکه ژوندی کوو. له ځمکې نه د مړه شوو انسانانو راوتل به همدغسې وي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
له دوی نه مخکې د نوح قوم او د رأس یعنې څا خاوندانو او سمودیانو او عادیانو او فرعون او د لوط ورونو او د ایکه خلکو او د تبع قوم خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. هر یو پیغمبران دروغجن ګڼلي دي او په پای کې زما د عذاب وعده پر هغو تطبیق شوه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. آیا د لومړي ځل پیدا کولو نه موږ عاجز وو؟ خو د یو نوي پیدایښت له پلوه دغه خلک په شک کې غورځېدلي دي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مونږ انسان پیدا کړی دی او ان د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرک نه هم زیات هغه ته نږدې یو. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. او زمونږ پر دغه مستقیم علم برسیره دوه لیکونکي د هغه ښي او چپ لوري ته ناست هر څه ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی موجود نه وي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بیا ګوره هغه د زنکدن سلګۍ په حق راغلی. دا همغه شی دی چې ته ترې نه تښتېدلې، یعنی د هغه پر راتګ د ایمان نه درلود. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. او بیا به په هغه وخت کې په شپېلۍ کې پوکړی شي. دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغو سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدي ویونکی. ورته ویل کېږي د دغې ورځې له پلوه ته په غفلت کې وي. مونږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه او نن ستا نظر ښه تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. د هغه ملګري عرض وکړ دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی. امر وشو وغورځوئ په دوزخ کې هر سخت کافر چې له حق سره یې دښمني درلودله، د خیر مخنیوونکی او له حده تېرېدونکی و، په شک کې غورځېدلی و، له الله سره یې کوم بل څوک خدای ګرځولی و، وغورځوئ هغه په سخت عذاب کې. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. د هغه انډیوال به ووایي خدایه ما دی نه و سرکشه کړی بلکې دی په خپله په لرې ګمراهۍ کې غورځېدلی و. په ځواب کې به وفرمایي زما په وړاندې جګړه مه کوئ، ما تاسې مخکې له بد عاقبت نه خبردار کړي وی.
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. زما په وړاندې خبره نه بدلیږي او زه په خپلو بندګانو هیڅ ظالم نه یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هغه ورځ چې موږ له دوزخ نه پوښتنه وکړو آیا ته ډک شوې او هغه ووایي نور څه شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. او جنت به د پرهیزګارانو لپاره نږدې راوستل شي هیڅ به لرې نه وي او به ویل شي دا د هغه شی چې له تاسې سره د هغه وعده کېدله د هر هغه چا لپاره چې ډېر رجوع کوونکی او ډېر د نفس ساتونکی و هغه چې د نالیدلي رحمان خدای نه ویریده او هغه چې له رجوع کوونکي زړه سره راغلی دی جنت ته له سلامتیا سره ننوځئ هغه ورځ به د ابدي ژوندانه ورځ وي هلته به د هغو لپاره هر هغه څه وي چې هغوی وغواړي او له موږ سره له دې نه هم زیات څه د هغو لپاره شته. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مونږ له دوی نه مخکې ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه ډېر زیات زورور او د نړۍ هېوادونه یې لټولي او تصرفات یې پکې کړي آیا هغوی کوم پناه ځای وموندلی شو؟ بېشکه په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. مونږ اسمانونه او ځمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په شپږو ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته څه ستړیا ونه رسېدله. نو ای پیغمبره دغه خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه له لمر ختو او لمر پریوتو نه مخکې او د شپې له مخې بیا د هغه پاکي بیانه کړه او له سجده کولو نه له وزګارېدو څخه وروسته هم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. او واوره په کومه ورځ چې به د هر چا له نږدې ځای نه غږ کوونکی غږ وکړي په هغه ورځ چې ټول خلک به د حشر چیغه سمه صحیح اوري هغه به له ځمکې نه د مړو د راوتلو ورځ وي. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. همدا مونږ ژوند بخو او همدا مونږ مرګ ورکو او همدا زمونږ لوري ته په هغه ورځ راګرځېدل دي کله چې ځمکه وچې وي او خلک د هغې نه په راوتلو په بیړه بیړه منډې وهونکي وي. دغه حشر زمونږ لپاره ډېر آسان دی. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ای پیغمبره دوی چې کومې خبرې جوړوي موږ ورباندې ښه پوهیږو او ستا وظیفه په هغو باندې په زوره خبره منل یعنې اسلام ته اړول نه دي. فقط د دغه قرآن په وسیله هر هغه چاته نصیحت وکړه چې زما له عذاب نه په ویرولو سره ویریږي. د الذاریات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 50مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قسم دی په هغو بادونو چې د دوړو او ګردونو الوزونکي دي، بیا له اوبو نه د درنې شوې وریځې پورته کوونکي دي، بیا په سپک رفتارۍ سره چلیدونکي دي، بیا د یو لوی کار یعنې باران ویشونکي دي. حق دا د له کوم شي نه چې تاسې ویرول کیږئ هغه رښتیا دي او د عملونو جزا رومرو رامنځته کیدونکې ده. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قسم دی په بیلابیلو شکلونو لرونکي آسمان باندې د آخرت په باب ستاسې خبره یو تر بله مختلفه ده. له هغه نه همغه څوک اوړي چې له حق نه ګرځېدلي دي. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. وژل شول په اټکل او ګمان سره حکم صادرونکي یعنې دروغ ویونکي هغه کسان چې په جهالت کې غرق او په غفلت کې بیوخه بې فکره دي. پوښتنه کوي د جزا ورځ به نو کله راشي. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. په هغه ورځ به راشي چې کله دوی په اور وازمویل شي دوی ته به وویل شي اوس د خپلې فتنې خوند وڅکئ. دا همغه شی دی چې د هغې لپاره تاسې بیړه کوله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. البته پرهیزګاران به په هغه ورځ کې په باغونو او د چینو ترڅنګ وي. د هغوی پروردګار چې هر څه هغوی ته ورکړي په خوښۍ سره به یې اخیستونکي وي. بېشکه دوی د دغې ورځې څخه پخوا نیکي کوونکي وو. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هغوی د هغې ورځې له راتګ نه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدل او بیا دوی د شپې په وروستیو شېبو کې بخښنه وغوښتله او د دوی په مالونو کې حق و د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي. په ځمکه کې ډېرې نښانې دي د باور کوونکو لپاره او په خپله ستاسې په خپل وجود کې آیا تاسې نه وینئ؟ په همدې آسمان کې د ستاسې روزي هم او هغه شی هم چې له تاسې سره د هغه وعده کیږي. نو قسم دی د آسمان او ځمکې په مالک باندې دا خبره یعنې وعده حقه ده همداسې یقیني لکه چې تاسې غږیږئ. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ای پیغمبره آیا د ابراهیم د معززو میلمنو کیسه درته رسېدلې ده؟ کله چې هغوی د هغه کره راغلل نو ویې ویل پر تا سلام دی. ابراهیم وویل پر تاسې هم سلام دی خو له ځانه سره یې وویل څه ناشنا شانته خلک دي. بیا هغه غلی غوندې خپلې کورنۍ ته ورغی او یو چاغ تازه ورید کړی خوسه یې راوړ د میلمنو مخې ته یې وړاندې کړ. هغه وویل آیا تاسې نه خورئ؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بیا هغه په خپل زړه کې له هغو نه وویرېده. هغوی ورته وویل مه ویرېږه او هغه ته یې د هوښیار زوی د پیدایښت زیری ورکړ. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. د دې په اورېدلو د هغه میرمن له خوشحالۍ نه په چیغه ور وړاندې شوه او خپل مخ یې وواهه ویې ویل زه زړه او شنډه به څنګه د اولاد څښتنه کیږم؟ هغوی وویل همدغسې ستا پروردګار فرمایلی دي هغه د حکمت څښتن دی او په هر څه پوهیږي.